سلامونه جوړ په خیر. نن زما مارکیټ ته ګورم چې د اجناسو نرخونه په څو دي په کاناډا مارکیټونو کې. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د کاناډا د هیواد د اجناسو نرخو څخه آگاهی پیدا کړئ. نو ورځو هر یو دکان ته به ننوځو. اوکې، دا خلک ټول مارکیټ ته روان دي. شنوک مارکیټ په نوم دی، ډېر مشهوره مارکیټ دی او ډېر خلک دلته راځي. په کلګري کې دا غټرین مارکیټ دی چې مطلب خلک ورته راځي او هغه کوي، شاپینګ کوي. نو موږ ورو ورو روانېږو، مارکیټ ته ننوځو، وګورو چې څومره یعنی قیمتي دی دلته. دوستای عزیز، امروز یک بلاگ تفریحی داریم، یک بلاگی که زیادتر از دوستای ما تقاضا کردن که میشه که بعضی از بلاگ های تفریحی برای ما جور کنی، با خاطر از اینکه ما ببینیم فرهنگ و اجتماع و بازار کانادا را که به کدام شکل است. ما فعلا روان هستم در یک مارکت به نام مارکت شینوک، یک مارکت فوق العاده کلان و فوق العاده عالی و بهترین مارکت کلگری. دیگه میریم یک جای نرخ‌های اجناس میبینیم، مثلا از کالا را، از کرمچه، از دیگه اشیا را میبینیم که چند است، اینا چند میتن، نسبت به دیگه کشورها چقدر فرق داره و هر جنسی که من براتون نشان دادم او جنس در هر کشور که هستن مقایسه کنید که با اون کشور چقدر فرق داره. کشور کانادا با اون کشور چقدر فرق داره، اجناس مقایسه میکنیم ما شما. ویدیو رو تا آخر ببینین و از این بلاک تفریحی لذت ببرید. وګورئ چې خپل خلک د دوی څومره سهولت وړاندې کړی د کاناډا د هیواد سهولت وګورئ او بیا مې په خپلو هغه زړه وخوږوئ، په خپل وطن زړه وخوږوئ. هلته زینې دي او دلته هم لفت دی. تاسو کولی شئ چې د لفت له طریقه لاړ شئ او د زینو له طریقه. دا هم پولیس ماما دی چې څه نه وایي. دا لفت دی، لفت کې به وخیژو، ورو ورو راشو، مارکیټ ته به داخل شو. دلته ډیره قیمتي دی، باور وکړئ ډیره قیمتي دی. یعنی باید 3 ورځې کار وکړئ تر څو ځان ته یو جمپر واخلئ. 3 ورځې باید کار وکړئ او ځان ته جمپر واخلئ. داسې قیمتي دی. دا سرک، اخوا هم سرک، ښکلې منظره، ښکلې ځایونه. مارکیټ ته نږدې شو، اوس مارکیټ ته ننوځو. دغه اول سر کې د دوی رستورانټونه دي، دا چې څنګه مارکیټ ته ننوځئ، اول دویم منزل کې، اول منزل کې نور دکانونه شاپینګ دی. دا اول منزل دی. دا دلته رنګ قسم خوراکونه شته، یعنی د هر هیواد چې وغواړئ شته. یو د آسیایي هیوادونو مثلا انډین والا یا مثلا افغانستان والا هغه نشته. نور چې کوم هیواد خوراک دلته وغواړئ شته او د خوراکو نرخونه همچنان. زه یو چې باید وخورم چې زه بیا تاسو نرخ در وښیم. نو اول زو داسې هغه خواته څه ورته وایي، د لباسونو خواته. مارکت آنقدر بزرگ است که اگر در یک سرش داخل شوی سر دیگهش پیدا کردن نمیتونی. خیلی بزرگ است، خیلی زیاد بزرگ است. دیگه ما و شما متایسه نرمال میریم. البته از دکاندار اجازه میگیریم که آیا اجازه است که من ویدیو بگیرم در داخل دکان یا نه، چون ملکیت یا مالکیت خصوصی اوناست، از من نیست. من یک دارم اینجا که برو مثلا ولاگ جور کنم، ولی داخل دکان اگر بدرایی باید اجازه بگیری، هیچ مشکل نیست. ولی اجازه هم بعضی وقت اجازه نگیری بازم مشکل نیست، اینا کار ندارن. اندازه برشون کمپاین میشه.
دل ما زمینه داخل شوم لباس فروشی است. دوی منیجر تلفن ته جواب ورنکړ هغه دکان ته چې نه وتلم نو مشکل نشته مونږ بل دکان ته ورنوځو ګورو چې بل دکان کې اجازه مونږ ته راکوي کنه هیڅ خبره نه ده مشکل نشته خو دا د ماشومانو لباسونه دي دغه دکان ته نوځم وګورم چې دوی اجازه راکوي کنه دې دکان ته راغلم د مخکې دې دکان ته راغلم ما دوی هغه مثلا اجازه راکړه چې ته کولای شې چې د زموږ دکان مثلا د نرخونو پوښتنه وکړي صحیح نو دلته ګورو چې دلته د بوټونو نرخونه په څو دي ښه دغه بوټ ګورو ښه دا وګورئ کېدای شي تاسو یو عادي بوټ ښکاره شي خو دغه عادي بوټ څومره قیمت لري نرخ ولې نه معلومیږي خدای پاکه خو زه به لږ ټرای کوم څو دی $280 هغه دی $280 ومړېدو $280 دغه یو بوټ دی مای ګاډ یعنی نور هم شته قیمتي بوټونه هم شته دلته ډېر قیمتي مثلا تاسو فکر مه کوئ چې دلته ګورئ چې دا کېدای شي عادي بوټونه وي عادي بوټونه دي خو دا ټول برانډ دي دا هغه بوټونه نه دي چې تاسو په افغانستان کې ګورئ یا په نورو هېوادو کې ګورئ خو دا بوټونه ګورئ دا $170 که چېرته زه هغه ته افغانستان ته ولېږم یو فامیل ته د یو فامیل مکمل میاشت د یو نیمه میاشت مصرف دوی په یو هغه کېږي په یو مثلا په دې $1.5 کېږي مثلا دغه خو دا جمپر $190 دا ښه دی دومره بد نه دی اوکې لږ نور هم ګورو دوستای عزیز خیلی قیمتی است خیلی زیاد قیمتی است اینجا یعنی شما یک جنس اگه میخواین بخرین یعنی باید بسیار پول پرداخت کنین باید چند روز کار کنین که تا او جنس شما خریده بتانین این یک برزوی عادی فکر کنین این برزوی عادی است این یک برزوی عادی است این $80 اینا اگه شما مثلا $80 شما مثلا ضرب افغانی کنین چقدر افغانی میشه خب خیر اینجا بعضیا میگه که شما اونجا کار میکنین در اون نرخ است میگم درسته اینجا ما کار میکنیم ولی پیسه است یعنی جانت مبره که تو پیسه به دست میاری اینجا بعضی فکر میکنه که در اونجا که رفتی یعنی پیسه در سر چی انداختگی اثر درختها و در سر کار انداختگی نیست جانت خود یک گپ نیست مثلا $149 $150 مثلا این بطور ببین $150 یعنی بعضی کرمچات که مثلا تا $1,000 $2,000 هم هست خب میریم یک دکان دیگه میریم از اینا تشکری میکنیم یک دکان دیگه میریم अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज اوس زو بل ځای ته خدای دې وکړي چې ځینې دوکانونه اجازه ماته راکړي چې زه ورننوځم او یعنی بلاګ جوړ کړم نه پیګم چې دلته به اجازه راکړي که نه دې تختونو ځای ته خو خیر یو ځل کوشش کوو خبرې ورسره کوو که چېرې اجازه راکړه دوی اجازه ورنه کړه مشکل نشته موږ ځو بل دوکان ته وګورو چې بل دوکان پیدا کولی شو چې موږ ته اجازه راکړي که نه خو دوی ډارېږي چې مثلا خپل ځان لپاره یعنی کېدای شي زموږ نرخونه واخلي بل ځای ته دوکان جوړ کړي داسې لکه قوانین لري دوی هم اجازه نه ورکوي هر څوک دلته خپل بزنس لپاره کوشش کوي بعضی دوکان‌ها اجازه نمیده به خاطر از اینکه نمیفهم دلیلش چی است ولی اجازه نمیده به خاطر شاید بترسن یا مثلا بگن که خودشان از ما نرخگیری میکنه میره خودشان مارکت جور میکنه دکان جور میکنه دیگه از این خاطر شاید اجازه ندن ولی ما کوشش خودم میکنم هر دکانی که اجازه داد خونه خوب اگه اجازه نداد دیگه مشکل نیست راه برای ما میته درست دیگه میریم ببینیم کدام دکان برای ما اجازه میده دیگه اگر ویدیو رو نو اومدی میبینی و یا هم چینل ما نو داخل شدین دیگه لطفاً چینل امریتون سابسکرایب کنین و زنگوله که پالویش بزنین و هر نظری که دارین در کامنت نوشته کنین مطابق نظرات شما مطابق نظریات شما ما پیش میرم یگان کلمات ادبیات خیلی سخت است به قرآن نمیشه
آدم رو استفاده کرد. خب بازم مشکل نیست، من کوشش خودم میکنم که استفاده کنم. این دکان خب خیلی بزرگ است، اگه اجازه بده باش. دوی اجازه را کړه اوس نوزو مارکیټ ته ګورو چې دغه بکسه په څو به وي. خو دغه چې دی شاته $40 او د مخ ته یې څو دی، دا دومره جالب نه دی. دا هم کیدای شي $4-15 وي، هغې نه دی په لګېدلی په دې باندې، هغې نه دی لګېدلی. خو دې پسې نه ګرځو، مشکل نشته. خو دا خویلې وګورو چې خویلې په څو دی. یک کلای پیکدار یا ټپ ټپ خویله په څو، په $40 په $40 یوه خویله، یعنی ډېر قیمت دی. یاره زه خو نشم اخیستلی، ځینې وخت کې پیسې کم شي نشم اخیستلی، باور وکړئ ډېر سخت دی. خو بیا هم دغه ما په دوبۍ کې خرڅول په $10 دلته په $20 دی. ما په دوبۍ کې خرڅول په هغه کیم کې په $10 یا $15 دلته په $20. خو ورته ځیر شئ، یعنی او کانادا نه دی، غم دی، قسم دی چې غم دی. دلته څه وکړو پیره، خیلی قیمتی است، با خدا خیلی زیاد قیمتی است. چطور کنیم؟ خیلی زیاد قیمتی است به قرآن. سعی که نه این یک جور جراب دلار امریکایی $6، ایرو 36، نه این چی کدام پیسه است نمیفهمم، 36.5 است. دلار استرالیایی 4 و 4 چی است یوروز دیگه. و دلار کانادا فکر کنم کانادا دیگه $23. این یک این 3 پیس جراب $23. جالب است بقران. یا yes thank you. اینجا گفته اگه یکی را بخره یک دونه فری میده. یعنی بین از اینا اگه هر کدامش که من خوش کنم یک دونه را که بخرم یکش فری است، ولی کوشش میکنم که یک دونه دیگه نمیفهم، اگه مورد دلخواه خدا پیدا کردم میخوام یک دونه بخرم. اینجا مثلا اینجا اگه بخری خواهی و بررد من نمیخوره. اینجا هم قسم است، یکی اگه بخری یک دونه فری برات میده، ولی چیزای جالب نداره که من از اینا یک دونه بخرم و یکی بر من فری بده. ولی اینجا اگه اینا رو بر من یکیش یعنی اگه یک دونه میخریدم یک دونه فری میداد، از اینا یک دونه حتما من میخریدم. یا چند است؟ سایز 8 $79 یک دانه پتلون، ولی پتلون های فوق العاده عالی است، فوق العاده عالی است، برند است کلش پتلون ها. جالب است، خوشم آمد، بد نیست. اینی اسکیز به خاطر برف اینجا زیاد است. اینی اسکیز به خاطر برف است. اینجا زمستان است دیگه، معمولا مردم میره به خاطر اسکی کردن. اینجا برف است و اینیا که میفهمین به خاطر چی است. اینیا به خاطر قدم زدن است. وقتی که قدم میزنین اینیا به خاطر چی است. این مچم چند است؟ $204. واو خیلی عالی، خیلی عالی. خواهی از این دکانش میریم یک دکان دیگر پیدا میکنیم. دسی وطن ته تللی وای چې د کزغې چې بیخي نه پیاده راتلی نه سوارم لیدای ولا کنه په ساپورټ راکی پروتین دکان ته ننوتلم، خو دوی اجازه را نکړه. هغه دلته باید یو ښه په ترتیب سره خبرې ورسره وکړي، څو کلمې خبرې ورسره وکړي او دوی ته ووایي چې داسې کوم هسې کوم، هغې نه وروسته که تا ته اجازه درکړه. خو هغه دی که اجازه در نکړه نو اجازه نشته، نو څه رقم دی کوي، نو خو مشکل نشته. بل کوم دکان ته لاړ شو، دا لابی دی. دلته وځي د خلک مثلا دلته موټر پارک کوي یا تشناب ته ځي، دلته لابی دی، ځینې ورته منتظر کیږي او هغې نه وروسته به ورځئ لابي ته خپل کار ته وځئ. دې مارکیټ ته ننوځم چې څه کوي دوی. دې ته به بل تخنیک ورسره وغږېدم. ما ورته چې زه غواړم چې ته د اجنس نه هغه وکړم، شاپنګ وکړم، ملګري ته لیږم که خوښې شو بیا راځم اخلم یې. دا چې دی مثلا دغه وګوره په 15 روپیه دی. این یک دانه یک از برند نایک است $85. اینی یک چال سرشان رفتم دیگه، گفتم که ما ویدیو میگیرم به خاطر از اینکه دوستم روان میکنم، اگه خوش آمد باز ما حتما برش باز میخرم. خود دیگه چال که نمیشه دیگه. این یک برزو $140. الا نه دیگه. اوه چی حال است با قرآنی، چی وضعیت است. ما
اینجا اگه بخوای مدل شوی، اگه بخوای مدلینگ بکنی، یعنی کل پیسه تو دیگه بده دیگه برو روان که دیگه که یعنی هر چقدر پیدا میکنی سر خود باید مصرف کنی دیگه. ما میخوایم که کم که شوق مدلینگ سر ما آمده. چند؟ $610. اینی یک $610 دخترها میبینی ویدیوی مرا؟ $610. الا ما گفتم یک دونه برم شیرین بخرم، یک دونه از این بکسکا برم شیرین بخرم. مگه میخوای؟ $610 بسیار قیمت است با قرآن. ما چطور کنم؟ این چی حال است؟ چی؟ Good, thank you. Sorry? No, just I want to make video and I send my parents back Afghanistan. In Afghanistan, yes. If their child want things, I will come back. My name is Zainab. Can I make video? No. Okay. No, my name is Zainab. So Okay. if you need any help, just let me know. Okay, thank you. Take picture and I'm here. Okay, thank you. چطور دخترک مقبول بود، اجازه نداد که ویدیوشو میگرفتم. والله کل جنیب خو اجازه را نکرد که ما ویدیو تو نخسته وای او آقا ما لیدل ولی ما استرای گذاشت خلاص شه وای خب پرت شد. میریم ما کار خود پیش میبریم. اینجا دخترای مقبول زیاد است، بچهای مقبول هم زیاد است، دخترای مقبول هم زیاد است. با خدا خیلی قیمت است. یعنی دخترها اگه دخترها اینجا بیاید اورم دخترایی که اوه شلیته و جنگیره باشه چیالا پرتا مطمئن است قیمت ترینش دخترها میخره. کدامش مقبول از دختر اگه خوشتون آمد براتون بخرم. اینی رنگارنگش است. اینی زیادتر مدلات استفاده میکنه به خاطر عکاسی. اینی خوب است $120 است، اینی $100. خب ما و شما میریم طرف اون طرف میریم ببینیم که دیگه چی دارن یا $500. گرچه اجازه هم گرفتم بازم ترسیده رایستم به خاطر اینکه میگم تشنه به پرسان نکنه. خیر طبیعی است. شما این پاره شد باز بخیر دیگه ان شاء الله حل میشه. تا هنوز شما این پاره نشده. مالګرو دا دومره قیمتي ومل چې یو د خزو بایک چې په غاړه اچوي هغه په $660. Oh my god. خدال ته ډیر داسې جالب شي نه لري. زه داسې زما مارکیټ نه وزم پاس خېجم. صحیح پاس خېجم ان شاء الله بیا پاسم ګورم چې پاس لري کني لري. دومره غټ مارکیټ کې لفت لګولای چې خلک په عذاب نشي او خلک په تنگ نشي. چې راحت وي دوی ته دی خولر شي مکمل راحت. نور نه غواړم چې مثلا وایم چې مثلا یوټیوب لپاره ځای جوړوم ویډیو جوړوم. چې ورته چې یوټیوب لپاره ویډیو جوړوم بیا دوی اجازه نه راکوي. وایم چې ویډیو ته جوړوم هغه لپاره فامیل ته لګم. دا څه خرازي بیا. دام د دوی په مربوط دی. نه پیګم چې دوی اسیا خو تلیار لري کنه لري خامخای لري او د ماشومان ځای دی. راځي چې ماشومان ته لاړ شي ماشومان کالی په څو دی. دا وګوره $6 خو دا به چی شي چې $6 وای و خدای پاک یعنی ته فکر وکړه $6 یعنی چیزایی است که یعنی خیلی قیمت است، خیلی زیاد قیمت است. برای اطفال یک چیزی که بسیار مثلا سعی کنه اینی $50 دیدی؟ $50 دا $100 $50 $200 $300 این می چیزا دیگه اینجا $500 $1000 چیزای ارزان اینجا نیست که بگین که حالا $10 $5 بگیرم. نه اصلا در خوام نخواه پیدا کردی. $5 $6 پیدا نمیشه. دلتون کوور جمع آخا حسنو ورزو یو بل دکان تا دیزاین خوزم تیرگم دیزاین خوزم تیرگم داری تیر شای ول بچه مایکروفون می پکارده چه مایکروفون هم باید پیدا کما
دالته څوک نشي ویلی چې مثلا ته چې شی کوي ویډیو جوړوي ویډیو نه جوړوي دا خبره نشته په دې ځای کې دا ما ځای دی دا دوکان نه بیرون هیڅ هغه پلار هم ورته نشي ویلی چې ته دې ځای نه ولې ویډیو کوي خپله ویډیو جوړوه هېڅ مشکل نشته خو که چیرې مثلا د دوکان ته نه وځې باید اجازه واخلې چاره نه لرو مجنون زم لك مجنون مرم لك مجنون خلقو پریمش دی لیلا پسی شارنی پکرنت مایک می واخیست دا مایک ډېر ضرور و 209 ډالره دا ضرور و زما لپاره چې باید ما اخیستی وای ډېر ښه دا د مایک کارم وشو اوس نو زما فکر کوم چې نن لپاره هم دومره بس دی نو بیا هم وایم چې چینل در سره سبسکرایب کړئ او انګلیسي کومنټونه ولیکئ او شیر کړئ ملګرو سره کمپاین ورته وکړئ زه مطمئن یم چې وروسته د دې چینل څخه تاسو ډېر خوند اخلئ مطمئن یم ټیک دی نو منتظر یم ټولو ته چې خپل نظریات په کمنټ کې ولیکئ تاسو نظریات ډېر ماته مهم دي ډېر ارزښتمن دي منتظر یم تاسو نظریاتو لپاره ټیک شو بای بای کور ته ورسېدم نو دغه مایک مې واخیست څومره قیمت لري خانه معلومیږي قیمت یې 280 ډالره زه له خلاص کړه چې په دې کې څه شی دي بسم الله الرحمن الرحیم نه پیغام چی شی دی دا لاینونه دي او مای ګاډ او په یو هم نه پیغام تر اوسه پورې هغه باید تنظیم شي مشکل نه لري تنظیم پیغام واو دای پایا دا نه پیغام چی شی دی پیغام نه چی دی لینز او مای ګاډ خراب نه کم دا لینز دی نو ان شاء الله دا چې څه رقم ترتیب کیږي دا به وروسته وکړو ځایونه مو ولیدل ویډیو مو ولیدو خوند ترې واخیست ویډیو در سره سبسکرایب کړئ چینل ویډیو در سره لایک کړئ څه رقم ویډیو غواړئ په دې کمنټ کې ولیکئ زه حتما درته جوړوم لږ زره سلو شوی دی چینل ځکه چې مصروف یم انشاءالله نور کوشش کوم چې هره ورځ یو ویډیو اچوم بای بای